الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. په مخکنی درس کې مونږ د ایمان بالله دو اجزا ولوستل، یو شتون او دویمه خبره د الله پاک اسماء الحسنا چې د الله پاک د معرفت او د شناخت لپاره او د پیژندل لپاره تر ټولو مهم شی چې د هغه اسماء الحسنا دي د الله پاک صفات دي چې موږ خپل او تاسو خپل رب او خالق او پیژنو. هغه رب چې موږ ایمان پرې راوړی هغه څوک دی؟ الله پاک په خپل ځان معرفي کړی زه څوک یم. موږ او تاسو دوه صفات تر اوسه ولوستل، یو د الله په علم چې الله په یو صفات علیم دی، زه علم لرم، علم یې څومره دی هغه موږ او تاسو مخکې درس کې ولوستلو. دویم صفت د الله پاک عظیم دی چې د الله پاک عظمت څومره دی. موږ او تاسو د حدیثو په رڼا کې او د ساينس په رڼا کې دا خبر ولوستله چې الله پاک عظمت څومره لوی دی. دا عرش سره د دومره لوی چې موږ او تاسو مخکې درس کې ولوستلو، دا دومره عظمت د عرش سره د الله پاک د لوی او د عظمت لاندې تم کېدل نه شي، ټینګېدل نه شي، یو قسم आवाज یو قسم قچقچ کوي. اوس راځو دریم صفت ته چې الله پاک جل جلاله څومره قدرت لري او هو على كل شيء قدير. موږ او تاسو قرآن مشان کې اکثر ځای کې دا قدیر ډیر زیات صفت بیان شوی چې الله پاک قادر دی، الله پاک د قدرت خاوند دی. خدا قدرت څومره دی کم از کم په دې باندې سړی پوه شي الله پاک څومره قادر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن مشان کې په دې باره کې آیاتونه راغلي وما قدر الله حق قدره. الله په خپل فرمایي زه چا په حقيقي شکل نه يم پیژندل، زما قدرت او طاقت چاته په حقيقي لحاظ باندې نه دی معلوم. زما هغه قدرت چې په دې کائنات او په دې هغه کې زلرم هغه قدرت چا په حقيقي لحاظ او په رښتینی لحاظ چا نه دی پیژندل. خدای دې په ارتباط باندې احادیث راځي، مختلف احادیث دي او قرآن مشان کې راځي او آیات شریف ده غالبا سورۃ انبیاء کې راځي چې الله پاک به د قیامت په ورځ باندې داو اسمانونه او د کې دا څومره کائنات چې دا اوس موږ تاسو مخکې ولوستل مخکې درس کې چې دا کائنات دومره لوی دي. الله پاک به د قیامت په ورځ باندې قرآن مشان څه وایي یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. و الله پاک به د قیامت په ورځ د اسمانونو او د ځمکې ټولې داسې راتاو کی لکه دا کاغذ چې داسې راتاو کی داسې به راونه نه چکې داسې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا کائنات چې موږ تاسو اوس ولوستل دومره لوی او دا کائنات په خپل الله پاک په لاس کې راوخلي داسې به راتاو کی لکه څنګه چې دوسیا یا سپین کاغذي او سړی راوخلي داسې راتاو کی. نو دا دومره لوی او عظیم کائنات چې موږ تاسو مخکې درس کې ولوستل دا به الله پاک به د خپل لاس باندې راتاو کی لکه څنګه چې کاغذ راتاوي. دا قرآن مشان کې آیات ده یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هغه ورځ د قیامت به داسې ورځ چې الله پاک به دا کائنات به د خپل لاس کې راتاو کی او ځمکه به په لاس کې ونسي. خو اوس دې باره کې موږ تاسو دا وایو چې د الله پاک ذات هغه ذات دی چې دومره قدرت او دومره طاقت لري چې دا ټول کائنات مخلوقات به د یو لاس کې رانیول شي او د یو لاس کې داسې رانغاړل شي. و د کائنات عظمت او لوی موږ تاسو ته معلومه شوه. الله پاک جل جلاله خپل ځان د قدرت په لحاظ باندې احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي او د قیامت په ورځ باندې چې الله پاک جل جلاله اسرافیل علیه السلام ته وایي چې ته شپېلۍ پوکه. دا شپېلۍ چې کله اسرافیل علیه السلام پوکي د پوکېدو سره به ویلې د موبایل د رنګ او د زنګ په شان به یو زنګ راشي، ټول انسانان او مخلوقات به اوري او دا به ورو ورو د اواز اسرافیل علیه السلام زور ورکوي تر دې اندازې پورې چې دا ځمکه دا کورونه دا ټول به والوځي، دا چتونه به لرې شي، دیوالونه به وغورځي، دا غونډۍ او دا غرونه به داسې شي لکه مالوچ پخته چې داسې به والوځي. داسې دا ځمکه به د مدار نه وځي. دا څومره کائنات چې موږ او تاسو ولوستل کهکشانونه شمسي نظامونه دا به دغه شي د شپېلۍ په زور باندې دغه شي ګډوډ شي وبلځي. بالاخره داسې حالت به راشي چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ کې به زوري تر دې پورې چې اسمان ته به زور ورسي. دا کائنات خو به ټول نشر شي. اذا السماء انفطرت ویل هغه وخت چې دا خپل اسمان شق شي او دا نجوم انتصرت دا خپل دا څومره ستوري چې به د کائناتو کې دا به ټول یو په بل باندې ټکر شي، سره ګډوډي به منځته راشي. دې نه وروسته به د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ زور همداسې مخکې ځي اسمان ته ځي. اسمان ته به دا زور دومره زیات چې اذا السماء انشقت د اسمان به ځای په ځای داسې چیرې شي، دا سوری به راولوېږي لاندې او دا ملایکې به ورخطا شي چې دا څه حال شو. بیا به راشي دا کوم ځای کې چې سوری شوی د سوري په اطراف باندې به ملایکې ودرېږي. نو ملک الموت ته به الله پاک امر وکړي چې دا څومره فرښتې شته د دې مقربو فرښتو نه غیر د ټولو فرښتو ته روح واخله. نو ملک الموت به عزرائیل علیه السلام به ټول نه روح واخلي. دا څومره فرښتې په دې کائناتو کې دا به ټولې مړې شي، دا به ټولې وفات شي. او د هغې نه وروسته الله پاک د ملک الموت نه پوښتنه وکړي چې څه حال دی. هغه به ورته وایي چې الله یو ته پاتې
یو دا څلور مقرب ملایکې پاتې دي او هغه 8 ملایکې چې عرش عظیم اوچت کړی دی دا پاتې دي. نو ټولې ختمې شوې، ټولو نه مې هغه واخیستل، روح واخیستل. نو الله پاک به ورته فرمایي چې دا د 8 ملایکو عرش عظیم چې دوی نه روح واخله، اب هم وفات شي. او د هغې نه وروسته به راولګېږي په جبرائیل علیه السلام، په میکائیل علیه السلام، دوی نه به روح واخلي. بیا به وروسته اسرافیل علیه السلام نه هغه واخلي، روح واخلي. نو بیا به الله پاک پوښتنه وکړي چې څه حال دی؟ وایي چې یا الله یو ته پاتې یو زه پاتې یم. وایي چې ته مړ شه. بس هغه ملک الموت اسرائیل علیه السلام چې اب هم وفات شي. نو د دې نه وروسته به الله پاک جل جلاله آواز وکړي لمن الملک اليوم، نن پاچي د چا ده؟ دنیا کې به ځان ته ویل زه پلانکیا پاچا یم، امپراتور یم او شاهنشاه یم او دا یم او دا یم. هغه د نن سر راجي کې چیرته دي؟ یو ځل به آواز وکړي چې نن پاچي د چا ده؟ بیا به آواز وکړي نن پاچي د چا ده؟ بیا به دریم ځل آواز وکړي نن پاچي د چا ده؟ هیڅوک به په دې کائناتو کې نه وي چې آواز ورکړي. نو الله پاک به خپله وفرمایي چې نن پاچي د چا ده؟ لله الواحد القهار، نن پاچي د هغه ذات ته چې جبار او قهار ذات دی، قدرتمن او زورور ذات دی، دا ټول کائنات په یو لاس کې رانغاړلی شي، د هغه ذات پاچي نن ده. او د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري حدیث دی، وایي چې 40 کاله به مسلسل بیا باران وریږي او چې کله 40 کاله پوره شي نو بیا به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ چې کوم یو ده دا ټول ارواح د دې مخلوقاتو به د شپېلۍ کې واچوي او د ټولو نه اول به اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي. نو ورته وایي چې دا شپېلۍ پوکه، مشپېلې به پوکې، دا څومره ارواح چې دا ولاړ شي اجسادو ته او بدنونو ته ولاړ شي، دا بدنونه به را ژوندي شي. بیا به نو په قبرونو کې ژوندي الله پاک به یو ځل امر وکړي دا قبرونه به ټول څیرې شي. یو دم د ټولو نه اولین قبر چې څیرې کېږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جنت یو جوړه جامې اغوستې په قبر کې او دی به ژوندی راوځي، ابوبکر صدیق به خوا کې راوځي، بیا به حضرت عمر بیا به دا نور راجمع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به الله پاک یو بیرغ ورکړي لوای الحمد په نامه باندې. د الله پاک د قدرت او طاقت شان دا دی چې دغه کائنات چې مونږ او تاسو په مخکې درس کې معرفي کړه د ټول انتظام د ټول انتظام د ټول هغه د په لاس کې دی، یعنی اختیار یې د په لاس کې دی، ټول مکمل تدبیر دی د ټولو کائناتو دا کوي. نو دا د قدرت او عظمت شان دا دی چې فقط د یو شي پیدایښت د اسمان د ځمکې پیدا صرف یو کلمه ورته وایي شا کن شا فیکون، بس بله کېږي. بیا دې ته ضرورت نشته چې دونه سیمټ پکار دی، دونه سیخ پکار دی، دونه مساله پکار ده، دا شی نشته. فقط یو کلمه امر وشي ورته او د امر سره هغه شی به هلته موجود دي. بیا دې ته ضرورت نشته چې ودرې ته پلانونه جوړ شي، منظم جوړ شي، دا جوړ شي، ورته نه، هر څه فقط یو ویل شا هغه شی وشي. دا کن کلمه الله پاک نه وایي، دا مونږ او تاسو وایي، مونږ ته وایي چې الله پاک وایي کن شا، نه الله پاک صرف اراده کوي چې اراده وکړه دا ټول کائنات تباه شي، بس تباهي به. او چې وایي چې دا ټول کائنات د موجود شي بیا دي دغه د الله پاک قدرت دی. د الله پاک د قدرت په مقابل کې هیڅوک هم مانع کېدلی نشي. الله پاک فرمایي که زه دا ورځ در باندې شپه کم نو څوک کولی شي دا بیرته ورځ کړي، او که زه دا شپه ورځ کم نو څوک یې کولی شي. که زه د اسمان بند کم چې اوبه نه بهوي بس باران به نه کېږي. که زه په خلکو رزق بند کم نو څوک شته؟ من اله غیر الله، د الله پاک نه بل معبود څوک د بل اله څوک دی چې بیا وایي چې تاسو ته رزق درکړي، تاسو ته باران راولي، تاسو ته روزي درکړي، تاسو ته زندگی درکړي؟ هیڅ چا په اختیار کې دا کار نشته. نو الله پاک قدرت دومره زیات دی چې صرف د یو ارادې سره دا ټول کائنات ختمیږي او دا د یو ارادې سره دا ټول کائنات په موجود کې راځي. نو دې ته ویل کېږي هغه ذات چې وهو علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر شي باندې قادر دی. بل صفت چې موږ او تاسو د ایمانیاتو سره رابطه لري هغه لطیف ذات دی. لطیف تقریبا څو ځایونو کې قرآن عظیم شان کې مختلفو ځایونو کې راغلی دی چې هو لطیف بعباده و لطیف سمیع لطیف دی. دا الفاظ راغلي چې الله پاک لطیف دوه معنا لري. یو معنا یې د مهرباني، الله پاک مهربان دی تر ټول زیات، ان شاء الله هغه خپل ځای کې به راشي چې الله پاک ډیر زیات مهربانه دی. خو دویم لطیف معنا باریک بین دی. موږ تاسو باریک بینی معنا کوو لکه یو شی چې ډیر زیات باریکی او سړی لیدل شي. موږ تاسو په دې سترګو کې فرق شته. ځینې خلک تر یو اندازې پورې لیدل کولی شي، بیا بعضې خلک د هغې نه واړه کولی شي. تاسو که ډاکټر ته ورشئ، ډاکټران معمولا د سترګو ډاکټران ته چې کله ورشي هغوی هلته یو جدول لري، هغلته کاږه او دسې او دسې او دسې تیرونه هغه کړي دي. ای لفظ چې کوم یو دی په انګلیسي کې دی سرچپه او دی خوا اړولی. نو چا نه چې امتحان اخلي چې سترګې څنګه دي نو ورته وایي چې دې شاخونه کوم طرف دي، وایي چې دې طرف دي، دې طرف دي. هغه ورو ورو وړه کېږي یو ځای ته راځي چې د سړي ته وایي دا څه دی، سړی چې هر څونه ورته ګوري بیا نشي صحیح کولی. نو دا د دې نه دا ډاکټر درجه معلوموي چې دې سترګې دې سړي سترګې ته دونه اندازې دې نه لاندې نشي، ځکه هغه بیا په درجه باندې واقعي. اوس الله پاک څومره لطیف دی، څومره باریک بینه دی. موږ او تاسو ساینس په دې باره کې هغه کوي،
ساينس چې کوم شیان کشف کړي دي هغه صرف لږ درته وایم چې په ساينس کې تر اوسه چې کوم کشفیات شوي دي هغه څومره لطافت او ظرافت لري. دې کې موږ صرف 3 شیان وایو. یو موږ او تاسو وایو په د کیمیا په لحاظ باندې کیمیا کې چې موږ شی وایو، او دویم دا چې موږ او تاسو په بیولوژي کې ځینې شیان وایو. بیولوژي کې موږ او تاسو تعریف یو کوو چې حجره دا چې سل ورته ویل کېږي، دا حجره ساختماني او وظیفوي واحد د بدن د ژوندي شیان چې څومره دي دې ټول وظیفوي او ساختماني واحد چې دی ویل کېږي حجره. د ټولو ژوندیو موجوداتو وظیفوي او ساختماني واحد ته ویل کېږي حجره. او غیر ژوندي شیان چې څومره په دنیا کې دي چې موږ او تاسو فزیک او کیمیا کې لولو، هلته وایي چې د ټولو ساختماني او وظیفوي واحد چې دی هغې ته ویل کېږي اتوم. موږ او تاسو ژوندي شیان لرو، غیر ژوندي شیان لرو. د ژوندیو شیانو ساختماني واحد حجره دی او د غیر ژوندي شیانو واحد ساختماني چې دی د اتوم دی. اوس راځو دې خبره چې د اتوم خپله څومره دی، دا چې موږ او تاسو پوه شو بیا نو موږ او تاسو ته معلومیږي چې د اتوم څومره دی. د اتوم په ارتباط باندې د فزیک علماو نظر دا دی چې یو اتوم چې دی د لسو نه نیولو تر 100 پیکو متر قطر لري. یعنی که تخته کې لیکلی شي چې یو اتوم قطر چې کوم دا مساوي دی 10 نه تر 100 پیکو. خو دا پیکو خپله ویل کېږي چې دا پیکو څومره دی چې موږ او تاسو دا واحد ساختماني د ټولو غیر هیو شیانو دا اتوم دی. اتوم خپله قطر د 10 نه نیولې تر 100 پیکو پورې دی. پیکو دا معنی که موږ او تاسو یو متر په 1000 برخو باندې وویشو، موږ او تاسو ورته ویلي میلیمتر. که چېرته په 1000 برخو دا میلیمتر شو، که چېرته دا میلیمتر بیا په 1000 برخو وویشو دې ته ویل کېږي میکرون. میکرون د انسان سترګې نه ویني. موږ او تاسو نهایت چې کوشکو میلیمتر ګورو، خطکش کې واړه تور ټکی دا میلیمتر دی. میلیمتر نه چې لاندې شي بیا انسان یې په سترګو نه ګوري، بیا مجبور دی عینه کې واچوي، په عینه کوم دونه مال بیا مجبور میکروسکوپ کې ګوري. دا بکتریا چې کوم موږ او تاسو بکتریا ورته ویلي، جراثیم چې ورته وایو، دا په میکرون باندې اندازه کېږي. یعنی د میلیمتر زرمه برخه ته ویل کېږي میکرون. دغه میکرون باندې بکتریا لیکل کېږي. بیا دا میکرون که موږ او تاسو په 1000 برخو باندې ویشل بیا ته ویل کېږي نانومتر. یعنی که متر په 1000 برخو کې میلیمتر، میلیمتر چې په 1000 برخو کې میکرون، میکرون چې په 1000 برخو کې ویل کېږي نانومتر. اوس موږ او تاسو یو شی پیژنو په دې امراضو کې، هغې ته ویل کېږي وایرس. دا وایرسونه چې موږ تاسو زکام، دا کلچرک او دا هغه چې تنه پیدا کېږي، دا زیړی د زردي چې ورته ویل کېږي، دا اصلا د وایرس نه پیدا کېږي. دا زکام د وایرس نه، دا وایرس دومره وړکی دی چې د هغې اندازه په نانومتر باندې کېږي. یعنی میکرون په 1000 برخو ویشلی دی. یا داسې معنی که موږ یو میلیمتر 1 میلیون برخې کو، 1 میلیون باندې ویشو، نو د هغې نه جوړېږي 1 نانومتر. او دا خپله دا وایرس دومره وړکی دی چې د هغې اندازه په هغه باندې کې نانومتر باندې کې نانومتر باندې. ښه دا نانومتر چې په 1000 برخو وویشي بیا پیکو متر ته نه جوړېږي. یعنی معنا دا شوه چې د 1 میلیمتر 1 میلیاردمه برخه، 1 میلیاردمه برخه دا چې ته نه جوړېږي دې ته ویل کېږي پیکو. اوس اتوم په څه باندې اندازه کېږي؟ اتوم اندازه کېږي په پیکو باندې. یعنې د 10 نه نیولې تر 100 پیکو پورې د یو اتوم قطر دی. یعنې دا معنا چې د میلیمتر 1 میلیاردمه برخه پیکو ده. او اتوم دومره وړکی دی چې که میلیمتر میلیارد باندې وویشي نو ایله پیکو ته نه جوړ شي. ښه د اتوم کې بیا موږ او تاسو به لږ لږ لوستلي به د هغه کې چې اتوم خپله په داخل چې کله وسپړل شي په هغې کې بیا 3 اجزا دي. په هغې کې الکترون دی، پروتون دی او نیوترون. دغه الکترون چې کوم یو دی دا په یو بل شي باندې اندازه کوي، هغې ته ویل کېږي پیمپو. یعنی دا بیا په 1000 برخو دا پیکو چې کله په 1000 برخو ویشل هغې ته فیمو ویل کېږي. نو دغه فیمو چې کوم یو ده دا بیا د خپله نانومتر په هغه باندې ویشل کېږي په 1000 برخو. یعنی دا معنا چې یو شی چې په تریلین میلیمتر که موږ په تریلین برخو باندې وویشل د هغې نه پیمتو جوړېږي. دغه پیمتو باندې بیا الکترون او پروتون او نیوترون اندازه کېږي. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ او تاسو ساینس اله دغه ځای ته رسېدلی دی چې موږ او تاسو د اتوم کوم اجزا چې دي دا اله اندازه یې معلوموو چې دا دومره اندازه دومره اندازه. اوس تاسو فکر وکړئ هغه انجینر چې دغه شی جوړ کړی دی، او اوس موږ او تاسو په دنیا کې ساینس کې دا شی نه لرو چې د اندازو کې، نو هغه ذات چې دا ټول مواد یې راجم کړي، د ایښي سره برابر کړي، جوړ کړي، سره الکترون پروتون پیدا کړی، چاته مثبت چارج چاته منفي چارج ورکړی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه به څومره لطیف ذات وي، څومره باریک بین ذات وي. نو ستا په ضروریاتو باندې نه پوهېږي، ستا په مرض باندې نه پوهېږي، ستا په دې نه پوهېږي دا تا ته خیر دی دا تا ته شر دی. نو چې داسې یو ذات چې دومره غټ علم ولري، دومره غټ عظمت ولري، هغونه قدرت وي او دومره لطافت او باریکي بیني وي چې د اتوم د ذراتو جوړونکی انجینر دا دی چې موږ او تاسو ساینس علت په 21م قرن کې دې ته برابر شوی چې صرف هغه اندازه یې معلومه کړي چې دومره اندازه لري، بس نور شی پکې نشو کولی، نور موږ تغیر نشو پکې راوستلی. همدغه اتوم بلا ویلی چې دا کوم یې موږ او تاسو دومره وړوکی دی، دې نه علماو صرف اوس دومره کړی دی چې دې نه د
د انرژۍ په لحاظ باندې داسې یو شی جوړ کړی چې په دنیا باندې وغورځي تباه کوي. او جوړ کړی چا دی؟ دا انجینیر چا کړی؟ دا مهندسي چا کړی؟ دا پروګرام چا جوړ کړی؟ دا پلان چا جوړ کړی؟ دا مواد چا راجمع کړي؟ دا خو یو جوړ شو. ته ولې د وړاندې لاړ شي بیا پته لګي. اوس اتوم موږ وپېژندلو چې اتوم دومره وړکی دی چې هغه په پیکو باندې اندازه کي. او پیکو څه دی؟ میلیاردمه برخه د څه ده؟ دا برخه د میلیمتر ده. بیا چې د هغې داخلي اجزا دومره واړه دي چې هغه په پیمتو باندې اندازه کي چې هغه 1 تریلیون برخه د دې شي ده. اوس راځو د دویم جز ته. موږ او تاسو بدن جوړ شوی د حجراتو نه، سل چې ورته ویل کېږي. دا سل ام ساختماني واحد دی. موږ بدن جوړ شوی لکه موږ تاسو خښته وایي، دا دیوال د خښته نه جوړ شوی دی. نو دا حجره داسې ده لکه خښته. وظیفوي واحد هم چې دی دا حجره ده. یعنې دا چې وظیفه دي موږ او تاسو په بدن کې څومره وظایف دي دا ټول اجرا کوي. څوک؟ دا اجرا کوي د حجره. په دا حجره چې کوم یو ده، ښه حجرې غټې هم شته، وړې هم شته. دومره حجرې شته چې هغه په نانو باندې هغه کېږي. لکه ما درته ویلې چې وایرس دی په نانومتر باندې میلیاردمه برخه ده. او داسې حجرې هم شته چې درته ویلې هغه دي د څه ورته وایي بکتریا، هغه اندازه کوي په میکرون باندې. او داسې حجرات هم شته چې غټ کې په لاس کې نیول کېږي لکه اګۍ یو حجره ده. نو غټ هم شته، واړه هم شته. واړه هغه چې کوم یو دی هغه د وایرسونو اندازه دي چې هغې ته ویل کېږي پریوکاریوت، یعنې حجره نه ده بلکې حجره موږ او تاسو ورته خو حجرې نه واړه دي. نو اوس دغه شیان چې کوم جوړ شوي دا وایرس چې موږ او تاسو ډېر ورخطا کېږو. ایډز مرض د وایرس نه پیدا کېږي، کلچرک د وایرس نه پیدا کېږي، زردي د وایرس نه پیدا. دغه وایرس جوړ شوی د تشه نه. د ټولو ډاکټرانو، علماو، فیزیولوژي او پاتالوژي هغه دا دی چې وایرس جوړ شوی د 2 شیانو، یا به RNA یا به DNA. RNA موږ او تاسو خلک دونه نه پېژني تر څو چې دا پوهنتون هغې نه ویلي. خو DNA مشهور دی په خارج کې چې کله په چا باندې شک راشي دا سړی د دې زوی دی، خپلوان دی، نه دی خپلوان، پلار دی، نه دی، د هغه څه معاینه کوي DNA. که مړی ورک شي داسې اندازه راشي چې مړی نه پېژندل کېږي دا څوک دی، نو دستي ته اندازه وخلي DNA معاینه کوي. چې کله DNA معاینه کوي دا د پلانکي ورور دی، پلانکي زوی دی، دستي معلومېږي د پلار او د مور هغه دی، ځکه دا DNA د خپل پلار او د مور دی. اوس دا خپله DNA څومره دی او دا DNA چې کوم جوړ شوی دا څه دی. دې سره خوا کې موږ یو بل شی لرو، د انسان دی. موږ او تاسو ماشومان ګوري چې کله ماشوم پیدا شي نو ماشوم څه صفات د مور او پلار سره مشابه، څه صفات د نیکه سره مشابه، څه صفات که خیر د خاله او عمه د دې سره مشابه. وجه دا ده چې د پورته نه چې کوم صفات دي دا د بیولوژي په لحاظ باندې را نقلیږي لاندې نسل ته. نو د نیکه صفات په لمسي کې د نیکه سترګې جشني، د لمسي سترګې ورسره شني، د مور او پلار سره مشابه نه بلکې نیکه سره. دغه چې د خاله او د عمه د خپل خاندان څه اثرات د ماشومانو د موږ او تاسو په دې قوارو کې شته. دې ته هغه شی چې دا صفات نقلی نور هغه ته نسل ته دې ته ویل کېږي جن. GNN دی په انګلیسي چې لیکل کېږي، ژن ورته ویل کېږي. دغه شی چې کوم یو دی دا خپله دا صفات نقلی. په حجره کې د علماو نظر دا دی چې د 1,00,000 په اندازه کې د انسان په وجود کې 1,28,000 پر حساب کړي، 1,28,000 جینونه موجود دي. او د هر صفت د انتقال لپاره 2 جینونه پکار دي. دې ته ویل کېږي الیل جینونه، هغه جینونه چې مشابه صفت لکه د ویښتانو رنګ، د چا د ویښتانو رنګ سوري، د چا د ویښتانو زیړي، د چا د ویښتانو توري، د چا د ویښتانو رنګ لږ توروالي نه هغه خاکستري غوندي. نو دغه صفت دا یو صفت د سترګو رنګ دی، شین صفت دی یا تور صفت دی، دا نقلي جینونه. نو یو حجره کې د جنونو تعداد 1,00,000 تر 1,28,000 پورې جنونه موجود دي. موږ او تاسو ویلې چې الله پاک جل جلاله هغه ذات دی چې دغه علم، دغه عظمت، دغه قدرت او دغه لطافت دومره زیات دی، دومره باریک بینه ذات دی چې هغه شیان چې ساينس اله دې ته رسیدلی دی چې دغه اندازه واخلي چې دا په میلیمتر اندازه کې، دا په میکرون، دا په نانومتر، دا په انګسترون او دا بالاخره په پیکو په امتو باندې کې. الله پاک د دې شیانو خالق او مالک دی او جوړونکی دی، دا ټول شیان سربراه کړي، جوړ کړي دي. نو دغه صفات که موږ او تاسو کله وپېژنو چې الله پاک دومره علم لري، الله پاک عظمت دومره دی، د الله پاک قدرت دومره دی او د الله پاک باریک بینی دومره ده، نو موږ او تاسو په ایمانیاتو کې دې ته رسیږو چې الله پاک داسې یو ذات دی چې دومره باریک بینه دی چې هغه شی چې 1 میلیارد برخه د 1 میلیمتر ده هغه جوړوي، هغه اندازه کوي، هغې ته معلومات لري. نو دا زموږ او تاسو د زړه په رازونو به څنګه نه پوهېږي؟ نو ځکه د الله
پاک شناخت او معرفت چې موږ تاسو ویل چې د ایمان اصلي شی دی هغه د الله پاک معرفت او شناخت که کله موږ تاسو د الله پاک صفات او پیژندل نه بیا به د دې تکلیف موږ ته نه چې الله پاک څوک دی الله پاک موږ تاسو ولې ورته خبره ونه منو ولې د هغه قدرت او طاقت ته تسلیم نشو نو ځکه موږ تاسو وایو چې الله پاک چې کوم صفات لري په دې صفاتو کې د ساينس او د دینی علومو د نظر باید سړی غور وکړي فکر وکړي او په دې باندې ښه برداشت وکړي چې کله په مانځه ودرېږي دغه صفات مخې ته ودرېږي چې کله بل پر روژه نشي دا صفات مخې ته ودرېږي چې کله تا سره د خیر کار کوي دا ودرېږي چې کله دا وایي چې الله پاک دا شراب حرام کړي دي د خنزیر غوښه حرام کړي ده د رشوت حرام کړي ده د سود حرام کړي ده خو وجه دا ده چې الله پاک دومره علم خاوند دی دومره باریک بینی خاوند دی هغه د ټول شان سنجولي په خپل قانون کې او په خپل شریعت کې نو موږ تاسو ته ویل چې دا کوي دا نه کوي نو ځکه کله چې د انسان ایمان قوي شي ایمان پوخ شي په دې شان باندې د هغه سره ورسته په اعمالو کې څه مسله نه وي ځکه چې ته اوس په دې پوه شې چې الله پاک د دونه علم او د دونه باریک بینی خاوند دی نو تا ته چې څه حکم کوي بیا به بدون د تون او چرانه ته ورته تسلیمېږي نو ځکه په ایمانیاتو کې دا مسله ډیره ضرور ده چې موږ تاسو د الله پاک اسماء او صفات چې کوم یو دي الله پاک خپل ځان معرفي کړی دی هغه موږ په خطر باندې په ساينسي لحاظ په دینی لحاظ باندې وپېژنو او د هغې نه وروسته موږ تاسو ته چې هر خبره راځي صرف اندغه شی د فورمول کې واچوه چې کله د فورمول کې واچول خپله مسله حل کېږي نو الله پاک د موږ تاسو ټولو مسلمانانو ته دا توفیق راکړي د الله پاک معرفت او د الله پاک شناخت دا حاصل کو تر څو موږ ته د زندګۍ په ټولو کارونو کې بیا اسانتیا او سهولت موجود او په ډېره اسانتیا باندې د الله پاک ټول شیان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.